آیا که انسان پزه کې اوبه واچوي او ستوني ته یې لاړې شي که ونشي کړای چې هغه بهر کړي آیا روژه یې ماتیږي؟ په صحیح بخاري کې روایت شوي دي چې که څوک په پزه کې اوبه واچوي او ستوني ته یې لاړې شي که ونشي کړای چې هغه بهر کړي په هغه باندې څه ستونزه نشته. همداراز په دغه روایت کې راغلي که ستوني کې مچ ننوځي په هغه باندې هم څه نشته، یعنې کفاره نه لازمیږي. او دا هم پکې ویل شوي چې که په هیره څوک کوروالی وکړي په هغې باندې څه نه لازمیږي، یعنې په لوی لاس نه، قصدا نه، بلکې په ناپامۍ یا خبر نه یا پامې نه چې روژه دی او دغسې کارونه ترې وشي نو بیا په ده باندې څه کفاره نشته دی او د روژې قضایي پرې نشته، بلکې روژه باید پوره کړي. د صحیح بخاري په یو بل روایت کې راغلي چې په روژه لرونکي باندې څه ګناه نشته چې په پوزه کې درمل وڅڅوي خو چې ستوني ته یې ونه رسیږي، او ستونزه نشته چې رانجه واچوي. که مزمزه وکړي او بیا د خولې اوبه ښکته وغورځوي چې د خولې اوبه یې تېرې کړي نه وي څه زیان نه لري، او هغه څه چې په خوله کې پاتې کېږي دا هم ستونزه نه لري. روژه لرونکی د ژاوله نه ژوي، او که د ژاولې اوبه یې تېرې کړي نو نه وایو چې روژه یې ماتیږي، خو له هغه نه منع شوې ده. او که پوزه کې اوبه واچوي او د هغه په ستوني کې ننوځي څه ستونزه نشته، ځکه چې نشي کولی هغه بهر راوباسي. یعنې ژاوله ژوول که چېرته له پیله انسان ژاوله وژوي او خوږه یې تېره شي او د انسان بدن ته انرژي ورکړي دا خو طبیعي ده چې روژه ماتوي.